افغان لوبغاړو د دوبۍ ویزې ترلاسه نه کړې. دا سیریز به عمان کې ترسره کیږي. ټاکل شوې ده چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلینډ کرکټ ملي لوبډلې کوربهتوب ترسره کړي چې افغان کرکټ بورډ تمه لرله چې د آیرلینډ کرکټ ملي لوبډلې کوربهتوب په متحده عربي اماراتو کې ترسره کړي، خو له بده مرغه چې متحده عربي اماراتو پر نړیوال پروازونو محدودونه ولګول چې له امله یې د آیرلینډ کوربهتوب اوس په یاد هیواد کې نه ترسره کیږي. افغان کرکټ ته د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ چې دا لوبې به اوس د متحده عربي اماراتو پر ځای د افغان لوبډلې په کوربهتوب عمان هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې آیرلینډ کرکټ ملي لوبډلې خپل تمرینات په متحده عربي اماراتو کې پیل کړي دي او د جنوري له 8 نیټې څخه به تر جنوري 14 نیټې پورې د یونایټډ عربي امارات کرکټ لوبډلې سره پر لوبو بوخته وي، چې د دغو لوبو له پای ته رسیدو وروسته به بیا له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره د جنوري له 18 نیټې څخه تر جنوري تر 23 نیټې پورې پر لوبو بوخته وي. له بلې خوا داسې ګنګوسې هم شته ده چې افغان لوبډله د عمان هیواد ویزې هم ترلاسه کړي دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.